علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ سئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته دغه طریقه دروښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغسې انټروګانې موږ تاسو د خپل یوټیوب چینل لپاره د خپل فیسبوک لپاره جوړې کړو. نو په نن ویډیو کې انشاءالله تاسو ته مکمل همدا طریقه درښیم. تاسو به د ویډیو په سر کې لیدلي وي چې ازما یوه انټرو او دا نورې انټروګانې څنګه کولی شو په اسانۍ سره دغسې ښایسته ښایسته انټروګانې موږ تاسو یې جوړې کړو. نو د هر څه نه مخکې په خورا درنښت او هیله درڅخه لرم که چېرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست تاسو ورڅخه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ. خوا کې کوم بیل نشان چې روز په هغه باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ. په دې سره به زما هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو زموږ چینل لازمي درسره سبسکرایب کړئ. زه هر وخت دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل یوټیوب چینل کې اپلوډ کوم. نو رادرومه ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو چې دغه شان انټرو موږ تاسې په خپل موبایل کې جوړه کړو په ډېر زیات اسانۍ سره. خپل کروم براوزر را خلاص کړئ. د خپل کروم براوزر به را خلاص کړئ. چې کله مو کروم براوزر خلاص کړ دلته به تاسې په سرچ کې ورته ولیکئ چې فلیکس پریس. د دغه غټ حروف باندې ما تاسو ته لیکلي دا به تاسې ورته ولیکئ او د دې لینک چې دی په ډسکرپشن کې شته ډسکرپشن لارې هم تاسو راتللی شئ او که نه وي نو په صرف تاسې په کروم په سرچ کې ولیکئ چې فلیکس پریس ډاټ کام د غټ خط لیکلو سره ولیکئ. دلته به چې کله تاسې دغه ویب سایټ خلاص شو په دې ګیټ سټارټ فار فري باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسې کلیک وکړو نو تاسې به دلته لږ صبر ورته وکړئ. په لومړي ځل چې کله تاسې دې ته داخلېږئ تاسې څخه چې دی لوګین غواړي یعنې تاسې د ګوګل اکاونټ لارې دې ته ننوځئ. د ګورئ د ګوګل اکاونټ لارې دې ته ننوتلی شئ. که په دې ځای کې تاسې مثلا یو یوزر جوړوئ لکه زه جوړوم خان چې کله پاسورډ هر څه ور داخل کړه بیا په دې ریبورډ باندې کلیک وکړئ. ریبورډ باندې چې کلیک وکړو نو دلته به تاسې لږ صبر ورته وکړئ تر څو دا موږ تاسې سره لاړ شي. نو دا خو اوس ډېر جډ حساب شو. نو بس رجسټر باندې تاسې کلیک وکړئ. نیغ په نیغه رجسټر باندې تاسې کلیک وکړئ. رجسټر ریبورټ صحیح شو، ریبورټ شو. بیا په دې باندې کلیک وکړئ. بیا به رجسټر باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو موږ تاسې اوس راننوتو فلیکس پریس ته. صحیح شو. دلته موږ ته لیکي ګیټ فری پلان. نو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. دا لاندې چې دي په پیسو باندې خو دا فری موږ تاسې ترلاسه کولی شو په اسانۍ سره. په ګیټ فری پلان باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسې کلیک وکړو دلته به تاسې ته فری راوځي. دلته مای پریویو د هر څه چې شته دی دلته تاسې سره په 5 شپږ کټګورۍ کې میلاویږي. تاسې سره انټروګانې مختلف ډوله انټرو شته دی. تاسې کومه خوښه شي. نو ګوره دوستانو ځینې انټروګان دلته فری لیکل شوي دغه فری ډول څه ترلاسه کولی شي. دا فری وي فری لیکل شوي او ځینې ویډیوګانې چې دي پرسونل ویډیوګانې هم فری دي. ګوره دا ویډیوګانې فری دي فری ډول څه ترلاسه کولی شي. او دغه ایکسپورټ چې لیکل شوی دی ایکسپورټ دا ایکسپورټ چې کومې ویډیو سره کومې انټرو سره ایکسپورټ لیکل شوی دا چې دی په پیسو اخیستلی شي فری ډول سره دا نشئ ترلاسه کولی. نور لاندې کوم انټروګانې دي دا تاسې لکه مثلا پرسونل انټروګانې ګوره زه تاسو ته وښیم. پرسونل ګوره دا فری دي سیده یو ځل اخیستلی شي فری ډول سره. دا پرسونل ویډیوګانې هم فری دي. نور د ایکسپورټ ویډیوګانې چې دي دا تاسې په پیسو سره اخیستلی شي او دا فری خو هسې نه اخیستلی شي او د پرسونل تاسې دی دا چې تاسې دی په اسانۍ سره اخیستلی شي. نو زه دلته مثلا دغه انټرو جوړوم په دې باندې غواړم دغه انټرو په خپل نوم باندې جوړ کړم نو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. سیده که هر ډول انټرو تاسې جوړوئ تاسې جوړولی شئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو پرسونل کې به دلته تاسې ته لیکل شوي چې ټرای ناو سیده او دلته به په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو تاسې به لږ صبر ورته وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو پاس په سر کې به تاسې ورته ولیکئ ټاپ ټایټل. لکه مثلا زه ورته لیکم یوټیوب او په مین ټایټل کې ورته لیکم میراج خان ټیکنیکل او په دریم ټایټل کې ورته لیکم سبسکرایب. سیده او بیا به دلته په لیکل شوي دي چې آټو یعنې ایډیټ کړئ اډیو. سیده دلته به تاسې یو ډول ساوند ورته ایډ کړئ مثلا کوم ډول ساوندونه ستاسې خوښ وي. دلته لیسن باندې به تاسې کلیک کوئ. دلته به تاسې سره د اواز شو کېږي. په دې ځای کې به تاسې سره مختلف اوازونه شو کېږي. په دې ځای کې تاسې کولی شئ چې هر ډول ستاسې ورته خوښ وو هغه به تاسې انتخاب کړئ. چې کله داسې انتخاب کړئ دا به سټاپ کړئ او په دې چوز باندې به تاسې کلیک وکړئ. دغه ساوند به چې دی تاسې سره سلیکټ شي یا به انتخاب شي.
په دې ځای کې تاسو سره ښایي چې تاسو مثلا د خپله انټرو په څومره سایز کې جوړوئ نو په 220 کې په دې باندې به کلیک وکړئ یا په سبمیټ باندې کلیک وکړئ یا په کریټ پریویو باندې تاسو کلیک وکړئ. زه په کریټ پریویو باندې کلیک کوم صحیح ده. چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړئ موږ تاسو سره زموږ ستاسو کومه دغه چې وه انټرو چې وه دا جوړه شوه. لا هین وروسته په ویو مای پریویو باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړو لږ صبر به ورته وکړئ. ویو مای پریویو باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کول ته به تاسو ته خپله کومې انټرو چې تاسو جوړه کړې هغه به دلته تاسو ته ورشو شي صحیح ده. ګورئ په دې ځای کې هغه زموږ انټرو چې دی دلته موږ ته شو شوه. دلته به کلیک ټو پریویو ایډیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې منځني خط باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو لږ صبر ورته وکړئ تر څو موږ تاسو سره د موږ ستاسو ویډیو انټرو جوړه دا انټرو زما د څه شو یوټیوب میراج خان ټیکنیکل. هینر صاحب د ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا ویډیو به تاسو انتخاب کړئ. دا بره درې ټکي چې دي درې ټکي باندې به تاسو کلیک وکړئ. په ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په ډاونلوډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ دغه انټرو چې ستاسو سره کوم انټرو ده دا به تاسو سره ډاونلوډ شروع شي. ګورئ دوستانو ډاونلوډ موږ تاسو سره شروع شو. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ښایسته ښایسته انټروګانې په خپل موبایل کې په ډېره اسانۍ سره جوړ کړئ. نو نور هم له دې نه ښایسته ښایسته انټروګانې تاسو پکې جوړولی شئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شوي که بیا هم څوک کومه غوښتنه پوښتنه لري نو مهرباني وکړئ کمنټ وکړئ. مننه.